د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په ځان رښتیا ویل لازم کړئ، ځکه چې بېشکه رښتیا ویل نیکی ته لارښوونه کوي. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، نن به انشاءالله د رښتیا ویلو درېیمه ګټه بیان کړو. نو یو خدا خبره د حدیث ته موږ زده کړه چې نبی رسول الله فرمایل چې رښتیا ویل په ځان لازم کړئ، ځکه رښتیا ویل نیکی طرف ته لارښوونه کوي او نیکی جنت ته لارښوونه کوي. یعنی چې کوم سړی نیک کارونه کوي هغه به الله جنت ته داخل کړي. نو درېیمه ګټه د رښتیا ویلو درېیمه ګټه دا ده، علماء کرام د دې حدیث لاندې لیکي چې الله تعالی خپل پیغمبران او خپل دوستان په رښتینتوب ستایلی دي او دا چې د قیامت په ورځ به هم رښتیا دوی ته ګټه رسوي. یعنی الله جل شانو خپل پیغمبران او دوستان په دې باندې ستایلی دي چې دا پیغمبران او زما دوستان دا رښتیا ویونکي دي، دا رښتیا وایي. یعنی الله جل شانو خپل پیغمبران او دوستان په دې باندې ستایلی دي. نو معلومه دا شو چې رښتیا ویل ښه صفت دی. نو که رښتیا ښه صفت نه وی نو بیا به الله جل شانو خپل پیغمبران دوستان په دې باندې نه ستایل. نو معلومه دا شوه چې رښتیا ویل دا ښه صفت دی، ځکه الله جل شانو خپل پیغمبران او خپل دوستان په رښتینتوب په رښتیا ویلو ستایلی دي او د قیامت په ورځ به دوی ته رښتیا ویل ګټه رسوي. نو محترم مسلمانانو ورونو، الله دې موږ او تاسو کې دغه صفت پیدا کړي چې همیشه رښتیا ووایو او دروغ نه ځان وساتو، ځکه رښتیا ویل دا د پیغمبرانو او د الله د دوستانو صفت دی او الله دې موږ او تاسو کې رښتیا ویلو صفتونه را پیدا کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.